سلامونه او نیکې هیلې قدرمن لیدونکو، هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو ښه راغلاست وایو تاسو ته د اوټوکیټ نه بلکې د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. په تېر درس کې موږ او تاسو په افیکټونو باندې بحث وکړو. په دغه درس کې غواړم تاسو ته د ډاکیومنټ په تړاو بحث وکړم. د یو مثال په واسطه دغه موضوع تاسو ته واضح کوم. قدرمن لیدونکو، د مثال په ډول موږ او تاسو دغسې یو ډاکیومنټ یا دغسې یو تصویر باندې کار کړی، زحمت مو ایستی دی، خو په آخره کې متوجه کیږو چې موږ او ستاسو کوم سایز چې په کار ده، مثلا A4 سایز یا مثلا A1 سایز یا A0 سایز موږ او تاسو په کار ده، غواړو په هغه کې دا پرنټ کړو، خو تېروتنه مو کړې ده او په یو بل سایز کې مو دا انتخاب کړی. د مثال په ډول موږ او تاسو کار کوو، یو پروژه بله ورځ اړتیا کیږي چې همدغه پروژه په یو بل سایز کې هم چاپ کړو. نو هغه دپاره که چیرې بیا موږ او تاسو راشو همدغسې یو تصویر جوړ کړو، ساعتونه وخت نیسي. نو د هغه دپاره راځو مختلف طریقې شته دي چې په چټکۍ سره کولی شو دغه چارج ترسره کړو، خو زه یو ساده او چې ډېر استفاده کیدونکې لاره دغه تاسو ته ښایمه چې راځو فایل ته، په فایل کې نیو برخې باندې کلیک کوو. موږ او تاسو سره مختلف سایزونه د خپله فوتوشاپ کمپنۍ له لورې هم دلته شتون لري، او که چیرې تاسو غواړئ جوړ یې کړئ او ځان ته خپل خوښې باندې کوم سایز چې غواړئ. له دغه موارد ما په دویم درس یا په دویم لیکچر کې دا مې تاسو ته تشریح کړی او تاسو کولی شئ چې څنګه یو فارمات یا هم یو ډاکیومنټ په خپل خوښه په خپل سایز باندې جوړ کړئ. که نه مثلا راځو د مثال په ډول زه د دغې فارمټونو څخه د مثال په ډول زه دغه انتخابومه افقي حالت یې غوره کوم، کریټ وهم. زموږ او ستاسو دغه فارمټ جوړ شو. اوس هم راځم د مثال په ډول دغه غواړم دغه تصویر په هغه سایز کې برابر کړم. نو د دې دپاره اول راځو قدرمنو لیدونکو، د دې لیر انتخابوم، د همدغې تصویر لیر. وینئ دغلته لیرونه مختلف شتون لري، خو د همدغې تصویر لیر انتخابوم او دغه قلف یې چې شی کوم خلاصومه. بعد د نه راځم د موف ټول څخه استفاده کوم او د رایټ بټن نه د ماوس کلیک نیسم او دې ته حرکت ورکوم او ماوس نه خوشې کوم تر دې پورې چې دغې ډاکیومنټ ته راځم. کله چې دغې ډاکیومنټ ته راغلم بېرته راځم بیا په همدغې برخه کې په یوه ساحه کې دا خوشې کوم. تاسو ګورئ زموږ او ستاسو دغه تصویر قدرمنو لیدونکو دلته راغی، خو د دپاره تاسو وګورئ سایز یې جوړ نه دی یا مناسب نه دی. نو د دپاره د کنټرول او منفي کېکاږم او تاسو ګورئ په دغه برخه کې دا څه شو ځای په ځای شو، او زه غواړم د دې سایز د دغې فارمټ په اندازه کړم. نو د دپاره د ایډیټ څخه استفاده کوم. ایډیټ کې هم د کوم برخې څخه د ترانسفرم او سکیل. تاسو ګورئ اوس کولی شو چې خپل دغه تصویر څه کړو، سکیل یې برابر کړو د همدغې په اندازه. دې خواته یې هم راوړم مثال په ډول. دغسې زموږ او ستاسو دغه تصویر په کار دا هم داسې کوچنی کوو. دغه برخې که چیرې کوچنی شي بیا تاسو کولی شئ خپله ځای په ځای کې مختلفو حالتونه ورته ورکوئ. بیا هر ډول چې تاسو غوښته هماغسې تاسو یې برابرولی شئ. مثلا دا هم او دلته افیکټونه یې هم راځي. بعضې وخت که افیکټ مو ورکړی وي، کوم افیکټونه چې وي هغه هم څه کېږي ورسره، هغه افیکټونه یې هم راځي. نو په دغې اسانۍ سره موږ او تاسو کولی شو یو تېر یا هم جوړ شوی پروژه راوړو په یو نوي سایز سیف کړو. نو د دې دپاره راځو د فایل ته او د سیف څخه په استفادې تاسو وګورئ هلته نوی موقعیت او نوی ځای ورته انتخابوئ یا سیف کوئ، سیف کېږي. نو په دغې اسانۍ سره موږ او تاسو کولی شو قدرمنو لیدونکو څه وکړو، خپل دغه ډاکیومنټونه په نوي اندازې سره سیف کړو. نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. ښه وخت، ښې چارې. زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.